السلام علیکم ډیرو درنو خوږو کتونکو اوریدونکو زه یم ستاسو ورور ذیشان کمال. خوږو کتونکو دا ځل زه یو ځل بیا په ملیخیلو سیمې کې موجود یم چې دلته زموږ خوږ ملګری ډېر نوموړی شاعر تکړه شاعر ښاغلی نصور ملیخیل راسره دی. نه دینه به د ژوند او د شاعرۍ په لحقه څه پوښتنې او معلومات ترلاسه کوو. نه ویډیو راسره پوره وګورئ. نصور صاحب په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې ته ستړی مه شئ هرکلی وایم. ډېر صاحب تاسو نه ستاسو راتلونه یو جهان مننه قربان شم د تاسو د پښتو او د پښتو کوم هغه طرف ته تاسو روانې دې ته موږ ته دا درکوو او دې کې انشاءالله تاسو به کامیابي حاصلوئ. ډېره مننه الله دې وکړي. نصور صاحب دا راته وایه ژوند مې څنګه دی ژوند مې څنګه کېږي؟ الحمدلله د خدای شکر دی ژوند ښه تېرېږي بس الله کرم دی اوسه پورې خو به ژوندي یو نه د نه مخکې به ډېره مننه الله مې تل ژوندي لره. نصور صاحب یوه بله پوښتنه د شاعرۍ څه وجوهات وه څه مشکلات وه چې تاسو د پښتو ادب دا لاره خپل کړه او تاسې د شاعرۍ په لاره قدم راواخیستل؟ ذیشان صاحب دا خو زما یعنې وړکولي نه شاعرۍ سره شوق و د سکول زمانې نه به شاعري مو کوله خو داسې مهمه شاعري نه وه چې 2017-18 کې بیا یعنې هغه ته راووتو. ډېره مننه. تقریبا تاسې 2019 نه شاعري کوئ. نه تر دې دمه مې څومره شاعري کړې یعنې خپله خو ماته څه پته نشته خو غزل ما ډېر زیات لیکلي دي نظمونه مې هم لیکلي دي او داسې سونګ ما کړي دي ډېرو سندرغاړو باندې 2-2.5 سوه پورې به داسې غزل ما سره دي. تر دې دمه پورې ستاسو کتاب نه دی چاپ او د کتاب مې څه اراده دی مخکې؟ یعنې اراده خو مو ځکه نشته دی چې شاعري چې کله انسان سره لږه پخه شي نو زه کوشش کوم چې ښه شاعري چاپ کړم نو خلک به خوښه کړي. ډېره مننه درنو اوریدونکو تاسو د نصور ملیخیل خبرې واورېدې. راځئ نصور ملیخیل نه مسلسل څو د خپلې خوښې غزل واورو. نصور ملیخیل مسلسل مو سره د خپلې خوښې څو غزل وړاندې کړه. اول به یې څو بیتونه درته وایم چې ټولې پښتۍ ډېره له ماتې کړلې ټولې پښتۍ ډېره له ماتې کړلې څه په درنو کاڼو دي وویشتم چې څنګل خوراکه چې پرې سر کېږدوم څنګل خوراکه چې پرې سر کېږدوم تش لیدونې مې ګزرا نه کېږي چې ټپې به درته وایم ذیشان صاحب چې ربه نور هېڅ نه درنه غواړم ربه نور هېڅ نه درنه غواړم خو خپل للیله مې مال ښاره مننه چې ربه نور هېڅ نه درنه غواړم خو خپل للیله مې مار ښاره کړي چې غواړي امیل به ورته خرڅ کړم غواړي امیل به ورته خرڅ کړم خو خپل للای تانګې ته چېرته ورکوم. مننه دې وي چې للیه نوره راته راوړه للیه نوره راته راوړه زما مړوند کې بنګړي ټول موت شوي دي. مننه چې ویر مې نه کړي دا به وکړم چې ویر مې نه کړي دا به وکړم لاپې بنګړي ورپسې خورم ځوان مړ کوم ورپسې خورم ځوان مړ کوم چې چا ته دې تش کا تویر کړي چا ته دې تش کا تویر کړي او څوک دې په سپینه خوله مړ ساتلی دي. غزل به ته وایم چې غزل دی ګرانه ګرانې کې کلک پام وکړي نه ښه به وکړي کلک پام وکړي نه ښه به وکړي زما لیونیګه چېرته غام وکړي نه ښه به وکړي د تورو زلفو مار چې چلی یم د زارو ډاک یم چې چلی یم د زارو ډاک یم مرم خو که لږ شون په مودام وکړي نو ښه به وکړي. په تشه خوله دې اعتبار نه کم یاري در سره کوم چې په قرآن سا کسان وکړي نور ښه به وکړي. چې ربه د ستا در کې نصور شاعر سوالي ولاړ دی ستا در کې نصور شاعر سوالي ولاړ دی که مو په خود رحم کرام وکړي نو ښه به وکړي. مننه چې بل غزل دی چې درد چې زړه ته روشي
ناخونه به ضرور کوي دار چې زړه ته روشي غاښونه به ضرور کوي ډېر چې شي بیمار ته پر یادونه به ضرور که نه نکړه ملامت د پښتنه پیغله مجبوره دی ملامت د پښتنه پیغله مجبوره دی کور کې دي چې څوک نه وي سوالونه به ضرور کوي ملنه چې نکړم ملامت دا پښتنه پیغله مجبوره دی کور کې دي چې څوک نه وي سوالونه به ضرور کوي زړه کې دي چې غام نه وي بېغامه وي خوشحال به وي زړه کې دي چې غام نه وي بېغامه وي خوشحال به وي شپې چې په بستر سملي خوبونه به ضرور کوي زړه کې دي چې غام نه وي بېغامه وي خوشحال به وي شپې چې په بستر سملي خوبونه به ضرور کوي خوښه دي چې څه وي بس هغه کوه پروا نه کړي خوښه دي چې څه وي بس هغه کوه پروا نه کړي خدای ښایسته پیدا کړي نه نظرونه به ضرور کوي چې یار چې درنه بیل شي محبت کې کسی داسې دي یار چې درنه بیل شي محبت کې کسی داسې دي نوز به وي دیول د بس سوچونه به ضرور کوي چې یار چې درنه بیل شي محبت کې کسی داسې دي ناز به وي دیول د بس سوچونه ضرور کوي واورې چې راوري خایخ نه وي ونه سوره باس واورې چې راوري خایخ نه وي ونه سوره باس بیا به د اشنا غېږي بیا به د اشنا غېږ ارمانونه به ضرور کوي ټپي به څو بیا درته وایم ټپي زما ټول شاعرۍ کې ټپي ډېر زیات خوښ دي که نه چې ستړی ستومان دیوال ته کښېنم ستو د جپو کسی خپل زو سره شمال چې یو ته وي تو هم یوره پرېخلم یو ته وي تو هم یوره پرېخلم اوس ژړو ډاکې سترګې چا ته وړو للیه دا به درته وایم للیه دا به درته وایم د میړو ژامې نه خو تو ویستلی چې ټپه ده چې څه مې خپله په ځون کړي څه باد ورېځې مې دي تول اوسه چې پلار مې د ډېرو پړولی پلار مې د ډېرو پړولی اخر شو ستړی مو کرزو ته خرڅوي چې کمو په سرې ډولۍ کې غوړې سرې ډولۍ کې غوړې د هار زیرات لمن ونیسه یو کتاب دی چې کور کې مې ټوله خبر کړي دي ما ورته ویلي دي چې دی کوم ما ورته ویلي دي چې دی کوم مورې که دې ور نه کړم نو وایه ورځ زه به ورپسې وینو ولټی که نه کتاب دی چې غزل مسلمانی ایوا دی مذهبونه پکې سل رکامه زړګی خو یو دی خو غمونه پکې سل رکامه دنیا د ځمکې په مخ دومره ترقي کړې دی د ځمکې په مخ دومره ترقي کړې دی بجې واځي خو سزونه پکې سل رکامه چې پرون د ستا ایډۍ ته ننتم خیرونې کړمه پرون د ستا ایډۍ ته ننتم حیرانې کړمه شعر دې کړي تصویرونه پکې سل راکامه چې ظلم بې حده دی بس رحم زړه کې نه دی پوتې ظلم بې حده دی دا شعر د رنځور ملخیل ته ډالۍ رنځور ملخیل ته د شپیټل ډالۍ وي چې ظلم بې حده دی بس رحم زړو کې نه دی پوتې په انسان کېږي سخت ظلمونه پکې سل راکامه چې ما نه بس پوتې دی د دې خبرې وس نه لرم مونه بس پاتې دی د دې خبرې واس نه لرم پلار یې تړلي دي شرطونه پکې سل راکامه چې نصوره بیا له میخانې نه زنګېدلې راغلي نصوره بیا له میخانې نه زنګېدلې راغلي لکه چې کړي دي غړپونه پکې ډېره مننه کوم نصور ملخیل تاسو نه څه ښکلي کلمونه مو راسره وړاندې کړ یو جهان مننه خوږو کتونکو نصور ملخیل ښکلي کلمونه تاسې واورئ د خیلامن یم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي نو نصور ملخیل صاحب په اخرانۍ کې زموږ کتونکو ته به څه پیغام لرو کمل صاحب ستاسو کتونکو نه یو جهان مننه چې ستاسو زموږ د ویډیو خوښوي او شیر یې کوي ټولو اوریدونکو ته زه مسپرانو ته کوم چې په خپلو بچو تعلیمونه وکړي ښه ژوند تېر کړي او مینې محبت سره د ژوند تېر کړي
د نفرتونو او د جنگ جګړو نه دې تېر شي. بس د ته زما د میسج دی. ډیره مننه سور ملحد صاحب. خوږو کتونکو ما زشان کمال ته راکوئ د بلې ویډیو پورې اجازت. د لوی الله په امان په مخه مې خام.